د بلخ سرپرست والي د جهادي مدرسې د درسونو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې او د اسلامي نظام په ترلاسه کولو کې د عالمانو رول مهم وباله. ښاغلي وفا زیاته کړه چې د وحشت 20 کاله تیر شول چې یهودو او نصاراو خپلو شومو اهدافو ترلاسه کولو لپاره دلته په میلیارډونو ډالر مصرف کړل، خو بیا هم د افغان مجاهد ولس پر وړاندې بریالي نشول. بیا د 20 کاله د وحشت تیر شو، کفار و معاونین و یهود و نصارا و خپل دین و خپل فرامین و خپل مرام ته ډېر زیات کوشش وکړي، ډېر پیسې مصرف کړي، ډېر شهدا وکړه، ډېر کورونه خراب کړه، په دې خاطر چې خپل مرام او د خپل مفکوره د رچا ورسوي. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې رئیس ویل چې د یوې ټولنې او نظام په جوړښت کې عالمان مهم رول لري او د امیر المؤمنین فرمانونه تر مجاهدینو او مسؤلینو رسول، د مجاهدینو روزنه او د اسلامي حکومت او ملت ترمنځ د اړیکو ټینګول د عالمانو رول یاد کړ. موږ باید د هغه کم فرامین او کم خبره چې موږ ته رارسولې هغه باید تر خپل مجاهدین ورونو پورې ورسوو. دا په لکونو مجاهدین او مسؤلین دي، د دیو تربیت، د دیو اذهان جوړول چې په څه شکل د خپل ملت سره گزاره و د علماو سره گزاره وکړي، دا زموږ د علماو مسؤلیت دی. همدارنګه په دې مراسمو کې یو شمېر دیني عالمان وویل چې په هر حالت کې به د اسلامي نظام ملاتړ کوو، ځکه په اسلامي نظام کې دیني مدرسې ځانګړی ځای او ارزښت لري چې دغه ځایونه دیني عالمانو ساتلي او حکومت پوره ملاتړ او ساتنه کوي. در نظام امارت اسلامی افغانستان دارالعلوم‌های جهادی از جایگاه خاصی در سطح کشور برخوردارند و البته این جایگاه بزرگ را هم شیوخ عزیز ما حفاظت کردند و توفیقات مزید برایشان عنایت بفرماید. داسې یو نظام نه موږ برخوردار یو چې هغه مدرسه چې د چا د طرفه به بم ورباندې غورځول کېدی، نن الحمدلله د اسلامي نظام د امارت اسلامي مجاهدین د هغې دپاره امنیت نیسي. هغه مدرسه چې د هغې په دروازه بندېدله، نن الحمدلله د شکر ځای دی چې د امارت اسلامي دپاره زمینه ورته برابرېږي چې مدارسو ته رشد ورکول سي. د یادونې وړ ده چې دغه مدرسه په یو وخت کې د 1000 کسانو ظرفیت لري چې تیر کال په لومړۍ دوره کې له دې مدرسې څخه 1000 تنه په بېلابېلو برخو کې له دیني زده کړو فارغ شول چې اوس یې عملاً یو ځل بیا خپل درسونه پیل کړل.